بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان نیوز درنو څارونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ څلورمه برخه ته راغلاست. څلورمه ماده د تطبیق ساحه. دا قانون په ټولو ادارو، عمومي اماکنو او پر هغه اشخاصو باندې چې د افغانستان په قلمرو کې استوګنه لري تطبیقیږي. په دې ماده کې د قانون د تطبیق ساحه او حدود ټاکل شوي دي، یعنی دا څرګندوي چې په چا او په کومو ځایونو کې د پلي کېدو وړ دی. د دې مادې له مخې ټولې ادارې، یعنی هر اداره چې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي، باید د قانون مطابق عمل وکړي. په عمومي اماکنو لکه سړکونو، پارکونو، مارکیټونو، جوماتونو، روغتونونو، ښوونځیو، پوهنتونونو او نورو هغو ځایونو کې چې خلک ورته لاسرسی لري باید پلي شي. همداراز ټول وګړي چې د افغانستان په قلمرو کې ژوند کوي د دې قانون تابع دي. په ټوله کې دا ماده د قانون عموميوالی بیانوي او تضمینوي چې هیڅوک له قانون څخه مستثنا نه دي. د افغانستان نیوز درنو لیدونکو او څارونکو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د توضیح او تشریح لړۍ دوام لري. له موږ سره پاتې شئ او د دې برخې په لایک او شیر کولو سره دا مهمه لړۍ تر نورو ورسوئ.